سلامونه. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د هډوکو او د بندونو د دردونو په هکله خبرې کوم. پولی ارترالجیا ان بون پین، د هډوکو دردونه او د مفاصلو یا د بندونو دردونه. ښه، مخکې له هر څه د مفصل په هکله یا د بند په هکله معلومات درکوم. موږ په خپل وجود کې بلا قسمه بندونه لرو. یو ته یې ساینوویل جاینټ وایي. د ساینوویل جاینټ سټرکچر په لاندې ډایاګرام کې ګورو. ساینوویل جاینټ مختلف ډول مفاصل یا بندونه زموږ په وجود کې شته دي، خصوصا زموږ په سکلیټل سیستم کې چې سډل جاینټ په نامه یادیږي، د هنګ جاینټ په نامه یادیږي، د پایویټ جاینټ په نامه یادیږي، همدا رقم بال اند ساکټ جاینټ په نامه یادیږي. د ساینوویل جاینټ یا دغه مفصل په هکله در سره خبرې کوم. دا بونی پارت یا په مفصل کې دخیل هډوکی ده. په منځ کې بون میرو یا د هډوکي ماغزه پراته دي چې د وینې په جوړښت کې ډیر اړین رول لري. دا کوم څه چې وینئ دا ارټیکولر لیګمنټ دی. ارټیکولر لیګمنټ په مفصل کې دخیل عضلات چې د مفصل د استحکام او د قوت او د کلکوالي سبب ګرځي. ارټیکولر لیګمنټس په داخل کې چې څه لیدل کیږي، دا کوچنۍ پرده دې ته ساینوویل ممبرین وایي. ساینوویل ممبرین یا د ساینوویل پرده ډیر مهم او حیاتي وظایف لري. د مفصل تغذیه، د مفصل د وینې او د اعصابو رګونه تر ساینوویل پردې را رسیدلي دي. په داخل د دې پرده کې یوه خالیګاه موجوده ده چې دې ته موږ ساینوویل کیویټي وایو، او په ځینې ریفرنسونو کې دې ته جاینټ سپیس هم ویل شوی ده یا د بند ترمنځ فاصله. ښه، مخکې مو وویل چې دا په مفصل کې دخیل هډوکی ده. پورته دا تور سټرکچر چې معلومیږي دا غضروفي ساختمان ده چې موږ ارټیکولر کارټلیج ورته وایو. د ارټیکولر کارټلیج وظیفه د مفصل استحکام او قوت ده. تقریبا څومره هم چې په مفصل باندې زور راځي، دغه زیگزاگ حالت مفصل ته ارټیکولر کارټلیج یا د غضروفي ساختمان ورکوي. په یو ساینوویل جاینټ کې زموږ سره چې کومې اعضاوې دخیلي دي هغه عبارت دي له هډوکي نه. مسلماً په هډوکو کې د هډوکو ماغزه موجود وي. ارټیکولر لیګمنټس یا هغه عضلات چې د مفصل په سر باندې پراته او دوه هډوکي په یو مفصل کې سره دخیلوي او قوي کوي. په داخل د دې مفصل کې یوه کوچنۍ پرده موجوده ده، خصوصا په ساینوویل جاینټونو کې چې دې ته ساینوویل ممبرین وایي. د دې ساینوویل ممبرین یا پردې په منځ کې یوه خالیګاه موجوده ده چې د ساینوویل کیویټي په نامه یادیږي، او بالاخره دوه مخامخ شوي هډوکي د کارټلیج په واسطه پوښل شوي دي ترڅو د فشار په حالاتو کې هډوکي ته مستقیما زیان ور ونه رسیږي. ښه، څه پیښیږي بالاخره په التهاب کې؟ آستیو آرترایټس یا د مفاصلو التهاب. آستیو آرترایټس آستیو په معنا د هډوکي او آرترایټس په معنا د مفاصلو، یعنی د هډوکو جوړ مفاصل کله التهاب پیدا کوي. دغه معمولا د بدن په مختلفو مفاصلو کې منځته راځي، ولې ساینوویل جاینټ یا هغه مفصل چې مخکې مو تشریح کړ په دغه ډول مفاصلو کې زښ زیات لیدل کیږي. د ساینوویل جاینټ له جملې یو زنګون ده چې نی جاینټ بلل کیږي. د زنګون مفصل
معمولا د بدن ډیر وزن متحمل کوي د عمر په تیریدو او د ځینې قوي موادو د کمبود په ترڅ کې بالاخره آستیوارترایټس یا د مفاصلو التهاب منځته راځي چې تقریبا یوه غټه فیصدي د دغو التهابونو په داخل د زنګون کې لیدلی کیږي. د آستیوارترایټس اساسي علت تر اوسه نه ده معلوم، اما دا چې څنګه منځته راځي، میکانیزم د دغه تکلیف په داخل د مفصل کې کوم ډول ده، په دې بحث کوو ځکه تر دې دمه طبابت او ساینس ته همدومره واضح شوې ده چې څه ډول دا تکلیف منځته راځي. دا چې ولې منځته راځي د دې علت لا تر اوسه نه ده جوت شوی. مخکې مو وویلې چې په مفاصلو کې زموږ په مفصل کې دخیل ارګانونه کوم دي. اوس راځو د دې د جملې هغه څه چې ډیر مهم دي. فرضاً دا یو هډوکی ده، د دې هډوکي پر سر مو ویلې چې یوه کوچنۍ پرده موجوده ده او د دغې پردې نوم هم ساینوویم ده. ساینوویم ډیر مهم ترشحات لري او د دغه ترشحاتو په واسطه باندې د مفصل روغتیا معمولا تثبیت وي، ثابته وي. په داخل د دې کویټۍ کې مایات موجود دي، جاینټ فلویډ ورته وایي یا ساینوویم ورته ویل کیږي. دغه ساینوویم د ساینوویوسایډ په واسطه تولیدیږي. ساینوویوسایډ هغه حجرات دي چې سره یوځای شوي دي او د ساینوویم پرده یې جوړه کړې ده. دا پرده دلته زوم کوو او ګورو یې چې څه ډول یو ساختمان لري. فرضاً د مفاصلو ترمنځ په دې شکل باندې یوه کڅوړه پرته ده. دغه کڅوړه د حجراتو جوړه شوې ده او دغه حجراتو ته ساینوویوسایډ وایي. ساینوویوسایډ د ساینوویم پردې ساختماني او وظیفوي واحدونه دي یا حجرات دي او لکه هره بله نورماله حجره په خپل وجود کې په خپل منځ کې سایټوپلازم او هسته لري. هسته هم له جینیټیک کوډونو ډکه ده. د حجراتو ته ساینوویوسایډ وایي. ساینوویوسایډ یا هغه حجرات چې د ساینوویم پرده یې جوړه کړې ده، ساینوویوسایډز. له دغو حجراتو ساینوویم جوړیږي او ساینوویم په داخل د مفصل کې موجودیت لري. ګورئ دغه ساینوویم پردې ته جلا د وینې رګونه راغلي دي. یو رګ ورته پاکه وینه او غذایي مواد راوړي چې آرټري بلل کیږي. آرټري دا کوچني او مایکروسکوپیک سټرکچرونه دي. بل عصبي رګ له ساینوویم پردې پورته روان ده چې ویست مټیریلز یا فاسد او مصرف شوي مواد ترې وړي او تصفیه کوي. ویست مټیریلز معمولا دغه وظیفه د وینز یا د وریدونو ده. همدا رقم د لیمفاوي چاینلونو شتون په ساینوویم پردې کې ډیر مهمه ده، ځکه معمولا لیمفوسایډ یا دفاعي حجرات په خپل وخت له دغه مفاصلو له دغه پردې کې دفاع کوي، نو په لیمفوسایټونو باندې کیږي. نو مسلما دلته لیمفاوي چاینلونه هم موجود دي، لیمف چاینل. د اعصابو د ریښو موجودیت هم پکې حتمی ده، ځکه په عفونت او التهاباتو کې چې کله هم موږ د درد احساس کوو نو معنا دا چې دلته عصبي رګونه دي او د درد مفهوم تر مغزو را رسوي. څه پیښیږي په آستیوارترایټس کې یا د مفاصلو په التهاب کې؟ که چیرې د هر ملحوظ پر اساس یو مفصل د فشار لاندې راځي یا د آستیو ارترایټس هغه علتونه که موږ او تاسو وڅېړو، یو پکې ټراما ده. ټراما یا ضربه لیدل یا حادثه کول یا د هر ملحوظ پر اساس د مفصل یا د بند ټپي کېدل. په بند کې هغه کوم سټرکچرونه چې موجود ول دغه هر یو ته صدمه رسیږي او هر یو د مفصل په نورمالو وظایفو باندې اغیزې کوي. د ټراما ترڅنګ اوبیسټي یا چاغوالی د ساینوویل جاینټونو خصوصا د زنګون د التهاب یوه غټه وجه ده.
ښه د دغه غټې وجې برطرفي موږ کولی شو په ورزش او په نورو هغه صحي لارو چارو وکړو چې تر دې دمه د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. د ټراما او د اوبیسټي ترڅنګ ډیفیشنسیز یا کمبودات کولی شي چې د آسټیو ارترایټس سبب وګرځي. ډیفیشنسي څه معنا؟ یا به په هډوکو کې کلسیم کم وي ځکه د هډوکو په جوړښت کې د کلسیم منرال اساسي رول لري، یا به فاسفیټ په وجود کې کم وي خصوصا په داخل د هډوکو کې. د وایټامین ډي کمبود که چیرې موږ د ډي ویټامین د کمبود سره مخ شوي وو نو دا بالاخره د وخت په تیریدو په مفاصلو فشار راولي او د فشار په ترڅ کې د ساینوویم دا پرده او دغه ارټیکولر کارټیلیج یا غضروفي ساختمان صدمه ویني. د کمبوداتو ترڅنګ جنټکس یا ارثیت هم ډیر مهمه ده په هغو کورنیو کې چې مور، پلار او نور د ډي ان اې اقارب په آسټیو ارترایټس مبتلا دي یا د مفاصلو التهاب لري. په هغو کورنیو کې معمولا ډیر لیدل کیږي. همدا رقم فزیکی فعالیت نه کول، سموکینګ یا سیګریټ څکونه، همدا رقم د الکول نه استفاده کول او په ټوله کې lack of physical movement یا د فزیکی فعالیت نه کول د وخت په تیریدو د آسټیو ارترایټس یا د مفصلونو د التهاب زمینه مساعد کوي. lack of physical movements یا physical activities یا په ټوله معنا د ورزش نه کول. زموږ په ټولنه کې خصوصا په ښځمنو کې د آسټیو ارترایټس تر ټولو غټ علت که وڅېړو یو پکې د هغې ملټي پیریټي ده. ملټي پیریټي څه معنا؟ هرې مور تر 15-16 اولادونو زیات زیږولي دي. دغه اولادونه د مور په وجود کې جوړیږي، هډوکي د مور له هډوکو جوړیږي او بالاخره د مور د هډوکو د کمزورتیا سبب ګرځي. د ملټي پیریټي ترڅنګ مال نریشمنټ ده. مال نریشمنټ څه معنا؟ په سمه توګه د تغذیې نه کول چې دا متاسفانه په غریبو ټولنو کې لکه زموږ ډیری لیدل کیږي. د وخت په تیریدو زمینه مساعد کوي د آسټیو ارترایټس دپاره. که په علتونو یې وغږیږو کافي زیات ممکن وخت پرې ولګیږي. د دغو ټولو ملحوظاتو پر اساس که چیرې په مفصل باندې فشار واردیږي نو په دغه ارتباطي چینلونو کې یا د وینې په جریان کې کوم حجرات چې راځي د هغې جملې یو مکروفیج نومیږي. تاسو به حتما د مکروفیج نوم اوریدلی وي. مکروفیج زموږ د بدن د دفاعي سیستم یوه ډیره زوروره حجره ده او معمولا مهاجمین، دښمنان یا هغه ساحې چې دفاعي سیستم ورته په ګوته کې هغه خوري، انګل کوي یا وژني. د ځینو هغو ملحوظاتو په واسطه چې مخکې مو ورته اشاره وکړله په مفصل باندې فشار وارد شو. دغه ساینوویم پردې په خپله په ساینوویم کې په ساینوویل کویټۍ کې مایعات پراته دي او د دغو مایعاتو له جملې یوه د وینې یا د دفاعي سیستم مهم بخش یا مهم ارګان چې هغه مکروفیج دي موجود دي. کله چې کومه صدمه مفصل متحمل کوي دغه مکروفیجز فعاله کیږي. کله چې مکروفیجز یا دغه حجرات فعاله شو څه منځته راځي هغه په دې ساحه کې درته واضح کوم. که چیرې په یو مفصل کې د ځینو مشخصو مواردو پر اساس مکروفیج یا د دفاعي سیستم حجرات فعاله شول، دغه مکروفیج راځي او په ساینوویوسایټ یا په دغو حجراتو باندې عمل کوي. ساینوویوسایټ په دې حجراتو عمل کوي او له دې حجراتو څه تولید کوي؟ یو ډیر مخرب او شوخ انزایم نوم یې پروټیز ده. پروټیز کله چې پروټیز تولید شو دغه پروټیز شروع کوي او د مفصل په داخل کې خپل مخرب فعالیتونو ته دوام ورکوي. اولینه کار چې کوي د ساینوویم د پردې د سوری کېدو او د صدمه او د ضرباتو د وارد کېدو سبب ګرځي. نو ساینوویوسایټ منځته راځي. کله چې مکروفیج فعاله کیږي نو په ساینوویوسایټ
یا هغه کوچنی حجرات چې ساینوویم پرده یې جوړه کړې ده په دوه عمل کوي او سبب ګرځي چې یو مهمه انزایم د پروټیز په نامه ترشح کی له خپل وجوده. دغه پروټیز تخریب کوونکي فعالیتونه لري، راځي او په داخل د مفصل کې مثلا د مثال په توګه د یو ساینوویل مفصل یا هډوکی ده، د هم هغه عضلات او کپسول ده، دا ساحه کارټیلیج نومیږي، هغه غضروفي ساختمان چې کوم پکې موجود ده. پروټیزز راځي لومړی په دې پرده باندې حمله کوي او د پردې نه وروسته بالاخره د هډوکي سره مواجه کیږي. کله چې په هډوکي کې بریک ډاون شروع شو یا د هډوکو د رژېدو یا د ماتېدو پروسه شروع شوله، په دې وخت کې کیږي څه، همدغه ماکروفیجز له بلې خواته آمادګي نیسي او راځي خپل پیغام راوړي هډوکو ته چې ځینې ځایونه یې د تخریب او د مشکل سره مخ دي. په هډوکو کې حجرات موجود دي، آستیوسایډ یا هغه حجرات چې هډوکی ترې جوړ شوی ده، اتومات لاس په کار کیږي او د آستیوبلاست په نامه نور حجرات جوړي. دغه آستیوبلاست عاجل لاس په کار کیږي او د هډوکي د ودې سبب ګرځي، بون فارمیشن منځته راځي. په کومه ساحه کې؟ مخکې مو ویلې چې د بدن دفاعي سیستم خصوصا ماکروفیجز راځي او په دې ساحې باندې حمله کوي. که یو څه نور ډیټیل یا مشخصات هم ووایو شاید وخت مو زیات ضایع کړي. دغه ماکروفیجز په حقیقت کې راځي د بدن ځینې نور دفاعي حجرات دي لکه لیمفوسایټس، هغه فعاله کوي. په لیمفوسایټونو کې زموږ سره مهم دوه لیمفوسایټ دي چې یو ته ټي سل وایي او بل ته بي سل وایي، ټي لیمفوسایټ او بي لیمفوسایټ. کله چې لیمفوسایټونه د کم فشار او د ټراما او زخمونو او حادثو په واسطه فعال شول، دا ماکروفیج راځي په ټي سل باندې کار کوي، فعاله کوي. ټي سل ځینې مواد ترشح کوي چې هغه ته موږ سایټوکاینز وایو. سایټوکاینز په حقیقت کې دفاعي سیستم ته د جاسوس رول لوبوي او همیشه په مفصل کې موجود عفونتونه او التهابات ورته په ګوته کوي او پر دې اساس دفاعي سیستم په مفصل باندې حمله کوي او بالاخره د دغه مفصل د عفونت او د التهاب او د پړسوب سبب ګرځي چې همدې ته موږ آستیو ارترایټس وایو. آستیو ارترایټس یا د هډوکو نه د جوړو مفاصلو التهاب، پړسوب، سوروالی. که چیرې د همداسې یو وضعیت سره مخ کیږو، بهتره ده راووځو د علتونو په څېړنه. که کومه حادثه شوي باید وخت ورکو، د وخت په تیریدو د حوادثو ضوابط له منځه ځي او بدن له دردونو خلاصیږي. که وزن مو زیات وي او زموږ په مفاصلو فشار راغلی نو تر ټولو ښه تدابیر ډایټري ریسټرکشنز، د ځینو خوړو نه خوراک، د ځینو خوړو زیات خوراک او ورسره منظم ورزش کول دي. که چیرې پوهیږو چې د مفاصلو دردونه مو د ځینو منابعو د کمبود د وجې دي، لکه کلسیم کمبود، لکه د فاسفیټ کمبود، لکه د ویټامین ډي یا کولیکلسیفیرول کمبود، لکه د فزیکي فعالیت کمبود، د دې ټولو پوره کولو دپاره کولی شو له طبیعي زیرمو نه استفاده وکړو. د هګۍ سپین ډېر زورول کلسیم لري، تاسو کولی شئ استفاده ترې نه وکړئ. د لمر وړانګې ویټامین ډي 3 لري، کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ. همدا رقم که سیګریټ څکونه علت ګرځېدلی وي، تاسو کولی شئ چې د سیګریټ دغه بد عمل ترک کړئ او بالاخره د دغه نقیصې څخه ځان خلاص کړئ. ملټي پیرټي، که چیرې یوې مور زیات ماشومان زیږولي او بالاخره په 40-50 کلنیو عمر کې د دردونو او د مفاصلو د التهاباتو نه شکایت کوي، دی د هرومرو د خپل معالج ډاکټر سره وګوري تر څو د ځینو فزیکي او لابراتواري معایناتو په واسطه تثبیت کړي چې علت څه ده او هغه علت برطرفه کړي. هغه چې وایي وقایه تر معالجې بهتره ده. ښه خوراک او منظمه لایف سټایل کولی شي چې د مفاصلو د التهاب او د عفونتونو او د دردونو مخنیوی وکړي. په همدغه طریقه د یو مفصل عفونت یا التهاب شروع کیږي.
مخکې مو ویل چې د ساینوویم پرده پکې ډیره دخیله ده. دغه ساینوویم پرده لومړی د دفاعي سیستم تر حملاتو راځي او بعد لاغې په مفصل کې موجود کارټیلیج یا غضروف د حملاتو سره مخ کیږي او له منځه ځي. بالاخره هډوکو ته سیګنال راځي د ماکروفیج د خوا په هډوکو کې موجود حجرات آستیوسایت آستیوبلاست جوړوي، هغه حجرات جوړوي چې بالاخره د هډوکي د ساخت و ساز سبب ګرځي. دلته یوه وده منځته راغله. هغه وده کومه وده وله؟ هغه